پینټاګون تر وتلو وروسته مو افغانستان کې هوایي برید نه دی کړی. نور حال در سره په ویډیو کې وګورئ. امریکا وايي له افغانستان تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې کوم هوایي برید نه دی تر سره کړی. د امریکا دفاع وزارت په دغه هیواد د کانګرس په یو تازه لیږل شوی راپور کې د افغانستان په تازه ځینې معلومات خپاره کړي او وايي چې دغه هیواد څاري مو خو تر وتلو وروسته دلته کوم هوایي برید نه دی تر سره کړی. او په راپور کې راځي چې د افغانستان د پینټاګون تر څار لاندې خو زیاتوي چې دلته کوم هوایي برید پلان نه لري او نه هم اوسه په داسې کوم اقدام لاس پورې کړی دی. سرچینې کاږي چې د افغانستان نوي حکومت له ترهګرۍ سره مبارزې په تړاو تر دې دمه د دوی هوکړه ته ژمن او هوکړه یې د ډلو فعالیتونو سره د محدودیت کړې وه، خو دا ویره لري چې د ګواکې د راوتلو میاشتې دا جدیت راکم کړي. له بلې خوا پینټاګون راپور د افغانستان کې داعش او القاعده شبکو فعالیت په اړه هم څرګندونې لري، خو د افغان حکومت وار له مخه دا ډول راپور کړی او په خبرو یې دوی د ترهګرۍ ضد مبارزې کې جدي دي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا خپلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.